بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نبیه مدثر یم د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېره ویډیو کې موږ د لسم ټولګي فزیک مضمون 14 لوست کې پر منشور باندې کار کړی و او د منشور اړوند سوالونه مو حل کړي و. راځو د لسم ټولګي فزیک مضمون 15 لوست کې د نور تجزیه زده کوو چې د نور تجزیه څه ډول ده او همدارنګه نور په څه ډول سره تجزیه کیږي او د نور تجزیه په اصل کې ویل کیږي چې شته. راځو د لسم ټولګي فزیک مضمون 15 لوسته. لومړی که چیرې موږ د نور تجزیې ته راسو، یعنی د نور په تجزیه باندې پوه سو چې د نور تجزیه ویل کیږي چې شته، نو داسې ویلی سو چې کله چې سپین نور، یعنی کله چې سپین نور چشته داخل سي، منشور ته داخل سي، کله چې سپین نور منشور ته داخل سي، دا په اوو رنګونو تجزیه کیږي چې دغه پیښې ته په خپله د نور تجزیه ویل کیږي. یعنی کله چې منشور ته سپین نور داخل سي نو دی دفتن دا سره کم کیږي، په اوو رنګونو تجزیه کیږي چې دغه د سپین نور تجزیه کېدل په اوو رنګونو عبارت د نور د تجزیه څخه دي. یعنی تاسو د منشور ته پاملرنه وکړئ، په دې منشور کې دا سپین نور چې دی راځي دا منشور ته داخليږي، دا سپین نور سره کم کیږي منشور ته راځي داخليږي. یعنی دې ته موږ ویلی سو چې وایټ لایټ یا هم دې ته ویل کیږي دې ته سپین نور ورته ویل کیږي. کله چې دا سپین نور و منشور ته داخل سي نو منشور ته د داخلېدو څخه وروسته دا نور په اوو رنګونو تجزیه کیږي. دا نور سره کم کیږي، په اوو رنګونو تجزیه کیږي چې دغه تجزیه ته د نور تجزیه ویل کیږي، یا دغه ویشنې ته د نور ویشل کېدل ورته ویل کیږي چې په منشور کې عموما دا صورت نیسي. یعنی په دې ځای کې دې ته موږ سپین نور وایو او همدارنګه دا په خپله منشور یا هم پریزم سو، کله چې دا هم منشور او همدارنګه دا هغه 7 کلرز دي یا هم اووه رنګونه دي چې دا منشور د څنګه کوي، دا سپین نور یې په هغه اووه رنګونو باندې تجزیه کړی دي. اوس دا اووه رنګونه چې دي هر یو ځان ته جلا جلا خپل د هغه د صفحې اوږدوالی لري او د دې ترڅنګ د صفحې د اوږدوالي ترڅنګ دی خپل چې شي لري، د صفحې د اوږدوالي ترڅنګ دی خپل د انکسار اندازه لري یا هم د انکسار ضریب لري چې په څومره اندازه سره دی چې شي کړي سوي دي دغه وړانګې انکسار کړي دي یا هم مات سوي دي په ثابت اندازه سره. هر یو خپل ځان ته هغه قیمتونه لري. خو د هغه نه مخکې چې موږ د دې قیمتونو ته راسو یا د دوی د انکسار د ضریب او همدارنګه د دوی د څپې د اوږدوالي ترمنځ اړیکه ووایو، د هغه نه مخکې یو مهم شی دا دی چې موږ باید په دې پوه سو چې دا نور خو په اووه رنګونو تجزیه کیږي. اوله خبره ده په کم رنګونو تجزیه کیږي. دویمه خبره ده آیا دغه رنګونه په ترتیب سره راځي په منشور کې که نه ګډوډ راځي، یو وخت یو رقم بل وخت بل رقم، دا څه رقم دی؟ لومړی راځم د دې پوښتنې جواب ته چې آیا دا په دا منشور کې چې کله نور تجزیه سي دا رنګونه ګډوډ یې که نه؟ رنګونه همیشه په منظم ډول سره د اول رنګ څخه چې تاسو ته وایم تر اخره رنګه پورې په ترتیب سره دوی سره کم کیږي. د سپین نور څخه د انکسار په منشور کې د انکسار څخه وروسته لاسته راځي. لومړنۍ خبره. دویمه خبره دا چې دغه رنګونه خپل ځان ته ترتیب لري، په هماغه ترتیب باید موږ زده کړو. لومړی هغه رنګ چې په منشور کې انکسار کوي او هغه رنګ تجزیه کیږي د سپین نور څخه، هغه سره کوم رنګ دی؟ هغه سور رنګ دی. او دویم هغه رنګ چې په منشور کې تجزیه کیږي هغه رنګ نارنجي رنګ دی. دریم هغه رنګ چې په منشور کې تجزیه کیږي ژیړ رنګ دی. څلورم چې دی زرغون رنګ دی. همدارنګه پنځم شین رنګ دی او د دې ترڅنګ شپږم چې دی هغه خپله سره کم دی نیلي رنګ دی او اخري رنګ چې دی هغه بنفش رنګ دی. سره کم رنګ دی؟ بنفش رنګ دی. یعنی په منشور کې دغه رنګونه چې دی دا په ترتیب سره کم کیږي. په دې ترتیب سره دوی همیشه یو د انکسار کوي او د انکسار څخه وروسته بیا دوی موږ ته ښکاره کیږي. اوس په دې ځای کې سور رنګ چې دی، سور رنګ ته که چیرې موږ راسو، د سور رنګ د څپې اوږدوالی چې دی یا هم د دې هغه لیمدا چې موږ ورته وایو دا په خپله مساوي کیږي په څو سره؟ دا مساوي کیږي په 6500 نانو متره سره. د سور رنګ د څپې اوږدوالی چې دی، د سور رنګ د څپې اوږدوالی چې دی دا څو دی؟ یعنی لیمدا یې څو ده؟ 6500 نانو متره ده. او همدارنګه د ابي رنګ ته که چیرې راسو، ابي البته شین رنګ ته که چیرې راسو، د شین رنګ د څپې اوږدوالی چې بیا دی یا هم لیمدا چې ده دا بیا په خپله مساوي کیږي په څو سره؟ دا مساوي کیږي په 470 نانو متره سره. دا مساوي کیږي په څو سره؟ په 470 نانو متره
سره. دلته که یو شي ته تاسې وګورئ سور رنګ تر ټولو کم انکسار کړی دی. سور رنګ چې دی هغه سره کم کړی دی، تر ټولو کم انکسار یې کړی دی، خو د صفحې اوږدوالی یې بیا زیات دی. همدارنګه بنفش رنګ تر ټولو زیات انکسار کړی دی، مګر د صفحې اوږدوالی بیا سره کم دی، کم دی. د صفحې اوږدوالی نسبت دا نورو ته سره کم دی، کم دی. نو د دغه خبرې څخه موږ داسې ویلی سو چې د صفحې اوږدوالی او د دوی انکسار، دغه د نور انکسار او د صفحې اوږدوالی دواړه یو د بل سره سرچپه یا معکوسه رابطه لري. معنا دا چې هر څومره چې کم انکسار کوي هغومره به زیات د صفحې اوږدوالی ولري، او هر څومره چې زیات انکسار کوي هغومره به کم د صفحې اوږدوالی ولري. یعنی د صفحې اوږدوالی یا لیمدا چې ده هغه د انکسار سره سرچپه رابطه لري یا هم معکوسه رابطه ورسره لري. که د صفحې اوږدوالی زیاتیږي انکسار به کمیږي، که د صفحې اوږدوالی کمیږي انکسار به سره کم کیږي، زیاتیږي به. د دې مثال څخه تاسو کولی شئ چې په دې خبرې باندې په صحیح ډول سره پوه شئ. اوس د دې څخه وروسته بله مهمه خبره چې ما تاسو ته وویله چې دا رنګونه عموما په ترتیب سره دي. معنا لومړی سور رنګ تجزیه کیږي، دویم نارنجي رنګ موږ ته ښکاري، دریم چې دی زیړ رنګ راته ښکاري، او همدارنګه څلورم زرغون رنګ، پنځم آبي یا شین رنګ، او شپږم نیلي رنګ، اووم بنفش رنګ. دا رنګونه داسې په ترتیب سره موږ ته ښکاره کیږي او داسې په ترتیب سره یې موږ باید زده کړو. یعنې داسې موږ نسو ویلی چې سور، زرغون، شین، بنفش، نیلي، نارنجي دا د سپین نور د تجزیې څخه وروسته موږ ته لاسته راځي. نه، دا غلط دی. موږ دا رنګونه باید په ترتیب سره زده وي چې سور، نارنجي، ژړ، زرغون، شین، نیلي او بنفش رنګ په پریزم کې د نور د تجزیې څخه وروسته موږ ته لاسته راځي. نو د دې د په یادولو دپاره موږ کولی سو چې د ځینو ټریکس څخه استفاده وکړو تر څو په صحیح ډول سره مو دا سره کم سي، په یاد مو سي. د هغه لپاره لومړی تاسو راسئ د دوو چارټو ته پاملرنه وکړئ. که دې چارټ ته موږ راسو دا هغه رنګونه دي چې دغه تیر کې چې ما تاسو ته وویله دا رنګونه دي چې ما تاسو ته په واضح ډول سره دلته راخیستي چې تاسو کولی سئ چې په پوه سئ. ریډ یا هم سور رنګ چې خپله دا شیپ یې سور رنګ لري، اورنج یا نارنجي رنګ، یلو یا ژړ رنګ، ګرین یا زرغون رنګ، بلو یا شین رنګ، او انډیګو یا نیلي رنګ، او وایلټ یا بنفش رنګ. دا هغه رنګونه دي چې د نور د سپین نور د تجزیې څخه په منشور کې د سپین نور د تجزیې څخه وروسته په ترتیب سره لومړی سور رنګ لاسته راځي، دویم نارنجي رنګ، دریم ژړ رنګ، څلورم زرغون رنګ، همدارنګه پنځم شین رنګ، شپږم نیلي رنګ او اووم بنفش رنګ. دې څخه په ترتیب څخه موږ ته څه پکېږي په لاس راځي. د دې د په یادولو لپاره موږ کولی سو چې په انګلیش کې مثلا یوه جمله لرو، ریچارډ آف یارک ګیو بیټل ان وین. کولی سو چې دا جمله په یاد کړو. اوس په دې جمله کې په ریچارډ کې دغه آر چې دی دا خپله پوهېږو چې دا معنا ریډ، آف کې دا او چې ده دا خپله معنا اورنج، په یارک کې دا وای چې دی دا معنا یلو، په ګیو کې دا جی چې ده دا معنا ګرین، او همدارنګه په بیټل کې دا بی چې ده دا معنا بلو، او په ان کې دغه آی چې دی دا معنا انډیګو یا نیلي، او په وین کې دغه وی چې ده دا معنا وایلټ یا بنفش رنګ دی. دغه جملې په یادولو سره هم تاسو کولی شئ چې په ترتیب سره دغه رنګونه زده کړئ یا هم په یاد کړئ. که چیرې مثلا په انګلیش کې مشکل لري یا دا جمله نسئ په یادولی، بیا کولی شئ چې مثلا د دغه هر رنګ دغه لومړنی توری چې دی دا راواخلي او دې څخه یو لغات جوړ کړي، هغه په یاد کړئ تر څو هغه رنګونه تاسو په ترتیب سره په یاد کړئ. مثلا د دې هر رنګ لومړنی توری چې ما راخیستی دی د هغې څخه داسې یو لغات جوړ شوی دی چې سنج زشنب، سنج زشنب. دغه لغات تاسو کولی شئ چې په یاد کړئ. په سنج زشنب کې سین سور، نون نارنجي، ژا ژړ، زا زرغون، شین شین، او دغسې نون نیلي او با بنفش. دغه کولی شئ د دې تورو په یادولو سره هم تاسو کولی شئ چې دغه رنګونه په ترتیب سره څه پوه کړئ، په یاد کړئ. یعنې دلته د منشور اړوند د یا هم د پریزم اړوند، منشور یا هم پریزم یو د بل سره توپیر نه لري. د دې اړوند په کانکور کې زیاتې پوښتنې راځي، په خاصه توګه د رنګونو ترتیب، د دوی انکسار او د دې ترڅنګ د دوی د صفحې اوږدوالی. مثلا په کانکور کې یو سوال داسې درته راځي، وایي په لاندې رنګونو کې مثلا تاسو ته سور رنګ درکړی دی، صحیح دی. مثلا دغسې بنفش رنګ یې درته درکړی دی، صحیح دی. د بنفش رنګ ترڅنګ یې مثلا تاسو ته زرغون رنګ درکړی دی، همدارنګه پسې نیلي رنګ یې درکړی دی. په دې رنګونو کې تاسو ته وایي په لاندې رنګونو کې د کوم رنګ د صفحې اوږدوالی زیات دی. په لاندې رنګونو کې د کوم رنګ د صفحې اوږدوالی تر ټولو زیات دی.
اوس خو نو تاسو مخکې زده کړي وه چې هغه رنګ چې کم انکسار یې وکړي د څپې اوږدوالی یې زیات دی ځکه چې دواړه یو د بل سره د څپې انکسار او د څپې اوږدوالی دواړه یو د بل سره معکوسه رابطه لري نو کله چې کم انکسار وکړي نو د څپې اوږدوالی یې زیات دی او که زیات انکسار وکړي د څپې اوږدوالی سره کم دی اوس په دې رنګونو کې کم رنګ دی چې هغه لږ انکسار کوي په دې رنګونو کې موږ ویلي وه چې سور رنګ چې لومړی انکسار کوي او تر ټولو کم انکسار کوي نو دا چې د دې تر ټولو کم انکسار کوي نو د دې د څپې اوږدوالی به سره کم وي زیات وي مثلا بل سوال داسې راځي چې په لاندې رنګونو کې کم رنګ تر ټولو کم انکسار کوي هم موږ به پوهېږو چې تر ټولو کم انکسار څوک کوي سور رنګ یا مثلا بل سوال داسې راځي چې په لاندې رنګونو کې کم رنګ د څپې اوږدوالی تر ټولو کم دی تاسو ویلی شئ چې بنفش رنګ د څپې اوږدوالی تر ټولو کم دی ولې ځکه چې تر ټولو زیات انکسار یې کړی یا مثلا داسې سوال راځي چې په لاندې رنګونو کې کم رنګ ډیر انکسار کوي تاسو کولی شئ چې بنفش رنګ یا هم وایلټ رنګ څپو کې ورته انتخاب کړي یعنی په دغه سوالونو په منشور کې د کانکور زیات سوالونه راځي ډیر ساده سوالونه یې فقط دغه شیان که چیرې موږ په صحیح ډول سره ورته زده کړو نو نور هغه د دې کوم ترتیب چې دی او د دې ترڅنګ هغه د سوالونو حلول چې دی هغه ډیر راته اسانه کیږي نو د منشور د درس په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي زموږ راتلونکی درس به شنه او زرغونه تر عنوان لاندې وي نو تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې